اسلام کې خبره ټوله د تقوا ده او ټوله د دیندارۍ ده. خو زمونږ د بعض خلک چې کیني نو دې عربو پسې ډېرې سپکې سپورې وایي او بعض خصوصا دې عرب پسې دا چې کوم په دې نجد علاقه کې او حجاز کې او د سعودي عرب کې او د خواوشا ملکونو کې جزیرة العرب په دوی پسې یاره مړه دا داسې او دا داسې او دوی ته وګوره او دین ته وګوره او کار ته وګوره. همدا که خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دجال سره به ټولو نه لویه مقابله هم دوی کوي. بس موږ چې کله کینو ځان راته ښکاري چې په ټوله دنیا کې که دینداره دي هغه صرف پښتانه دي او د پښتنو دینداري ما ته معلومه ده که ما ته معلومه چې دینداري په څه درجه کې ده او که چا کې دینداري شتي. اول خو نن سبا فتنې ډېرې شوي دي بېدیني عامه شوې ده. که چا کې دینداري ده نو د صحیح دین نه دی خبر. ډېر لږ خلک پکې د صحیح دین نه خبر دي په خپل جهالت باندې اخته شوي دي. عوام یې پرېږده مولیان لکه نن دی و مولا تقریر مې اورېدی و ملګري راولی وایي د پیغمبر ډېر آثارو په دې مکه او مدینه کې هغه وایي دا وابیان دي الله تباه و برباد کړي دې ملک دا باچایان یادول او وایي دوی ختم کړو هغه وایي دوی ختم کړو نو ما یې د نر زامن دي ځکه یې ختم کړو پرېښودی وی نو ته بیا خوځېدې وایي ځکه یې ووایي حضرت شاه صاحب به وی چې زه یو پیر د غار حرا له تلم که غار ثور یادوم وی هلته مې کمیس وویستو او په دې غره پورې مو ځان سمدسې تاو راته وکړو وایي ځکه چې ما ته پته و چې د پیغمبر بدن دلته لګېدلی نه که دا اوس دې حکومت اجازت ورکړ خو دا ټول لازي دغه ځان به تاوی راتاوی نه دا خو هغه موحد خلک دي ولله الحمد او په دې موږ شکر ادا کوو چې الله حرمین د دوی په لاس کې ورکړي دي او دوی خدمت کوي. اعلی خدمت دا خو جدا مسله ده چې دا دوی کوي خو ښکلې خبره ده چې عقیده د توحید ده عقیده د توحید او بیا وروسته د منګړت خبرې کول او د پروپیګنډې جوړول د دې نه ځان لرې ساتئ. دا ملک چې دی سعودي عرب دا د سنیانو د هغه مسلمانانو چې سنیان دي د هغوی مرکز دی